السلام علیکم مینوالو څنګه یې ښې راشئ بل کیس نه مخابرو ما اواز اوچتول به ډېر ضروري دي او ویډیو چې دی مخکې ملګرو سره شیر کوئ لایک کوئ چې ټولو ته ورسي ځکه چې دې کې څه ګړبړ لګي او زه در سره پوره ډیټیل شریک کوم چې څه چل شوی دی صحیح ده 1 منټ راکوئ د خپل لیبل پیج کې شیر کوم تاسو زما دا نوی پیج هم ځان سره لایک کوئ ښه وصال ټیک شو ښایي دا کس تاسو له په سکرین ښکاري دا کس ټیک ده د دې کس مطابق تقریبا څو میاشتې مخکې 25 اګست لکه اګست نه حساب لګوئ یاره 8 میاشتې مخکې په ده باندې چا لکه تیزاب اړولی وو او د ده دا مخ چې ټوټل سوځېدلی دی سترګې وغیره هسې نو نو بیا زما څه ملګري دي په انګلینډ کې ټیک ته په انګلینډ کې ورته هغوی دته په ویډیو کې 19 لاک څه د پاسه او یو بلې ښځې او یو بل سړي 2.5 لک او 1.5 لک تقریبا چې یاره ډېرې کمې 22-23 لاک روپۍ دته کیش ورکړو دی چې په کوم کور کې پاتې کېږي د یوسف جان دی ویډیو کې د هم وی چې یاره ما ته تقریبا Hola amigo, ¿tú tienes batería? No, esa no tengo. No sabe dónde es por aquí. No. No tiene mascarilla, ¿no? No, yo nunca uso eso. ها سوري کسټمر پکې راغو خبره بیا د سره کومه دې کس باندې چا تیزاب ویشتي وو او دته د مدد ضرورت وو بلکل لکه د حقدارو واړه ماشومان دي نو خلکو ورته کوم زموږ ملګري چې دي هغوی ورته 20-22 لاک روپۍ دته زه تاسو ته ښیم ښه به دې ویډیو کې دا ویډیو دا تصویر چې دی دا په 25 اګست 2020 باندې دا اپلوډ شوی سره د 20 لک روپو ورپسې یوسف جان لاله پرون یو ویډیو ورکړی دا 28 مارچ پرون اوس یوسف جان لاله پته نشته یا دې سړي پته لګي نه چې څه چل کړی دی په هغې کې دا سړی وایي چې یاره دا کوم چې په چا چې تیزاب چلو شوي دي چې یاره دغه شان دې نه زما چا مدد کړی بس مالک هم رانه کرایه نه ده اخیستې وغیره وغیره خو د دې 100 لک روپیو پکې اډو ذکر نه دی کړی او یوسف جان ورته چې خپل نمبر او دغه ووایه هغه د هم وي چې یاره خلک در سره مدد وکړي نو سوال دا دی چې یاره دا 100 لک روپۍ چې تا له کله ملاو شوي دي نو هغه څه شوي لکه په هغې تا څه وکړه لکه سوال دی که نه چې 100 لک روپۍ تا ته ملاو شي په هغې باندې هلکه تا څه وکړه دې ویډیو کې زه تاسو له ښیم زه رانږدې کوم دا ویډیو چې زه پلی کوم دا د 25 اګست 2020 څخه د لندن ملګرو والا پیسې رالیږلي واورئ ښه Ayodhya 54,700 rupees. Ayodhya 2,95,000 rupees. Ayodhya Jidai Huye Likuni Komitaran Salihana Saluk. The camera ratawum. 95,000 that are direct directly. 17,000 Jikunda Vibali family Vikuni or the Viman 29,800 day of the Jikanabali family. No two details that also Zaka Shekom. Shibuya Alhamdulillah Damasi the whole Garib the Torah Palmanda Tala Hidmat. چې کوم دی نو پیش کړي موږ په وجه انشاءالله امید ساتم چې دې روډ به چې کوم دی په دې ژوند کې لږ بدلون راسي دې مې د وړیکې بیا په بله ویډیو کې تاسو کتلی دغه جملې چې کوم دی دا ماشومان دي ټیک ته اوس په به کې پیسې ښایي ښه تقریبا 19 لاک روپۍ دي فقیر بهی سره به مزید خبرې کوو انشاءالله اخري کې به دې ته چې کوم دی دې ته زه اوس خپل امانت دنیا امارت ولا ورکوي ښه فقیر بهی دا دا وګورئ دا یو لاک روپو ګټه ده ورسره دا نورې ګټې ویډیو شیر کوي ښه ملګرو چې لکه د دې پوره دا تاسو له ښکاري ښه دا پیسو ته وګورئ دا تقریبا 19 لکه څه د پاسه دي تاریخ د لخیمه په یوټیوب باندې دا ویډیو پرته ده 25 اګست 2020 25 اګست 2020 د انګلینډ له دې سړي ته ډونیشن شوی دی 19 لکه څه د پاسه یو جنۍ ورته 15,000 بیلي یو سړي ورته 2.5 لکه روپۍ بیلي داسې لکه 4-5 لکه روپۍ کومې چې دله پته ده دا کوم کس چې وله ډونیشن راړو لکه دا وله ملاو شوي تقریبا 22-23 لک روپۍ
ښه د په یوسف جان ویډیو کې هم وی چې یاره زه کوم کور کې پاتې کېږم 8 میاشتې ما هغه سړی ډېر زیات ښه دی ما نه کرایه هم نه ده اخیستې ډاکټرانو ما سره ډېر هیلپ ستا هغه خو هم پیسې خپله اقرار وکړي چې زما څه نه دي لګېدلي ما ته اوس اپریشن د لږې ډېرې پیسې پکار دي نو سوال دا دی چې دا 22 لک روپۍ څه شوې یا دنه بیا تپوس وکړو زما ملګرو چې یاره دا پیسې تاله ملاو شوي تا په ویډیو کې ولې ونه ویل ما د یوسف جان ویډیو کې ویلي خو یوسف جان هغه کټ کړی ده نو د خبرې لکه فل اصلیت پته نشته چې یاره څه چل شوی دی یا یوسف جان کټ کړی یا دی دروغ وایي خو به هر حال یاره دومره غټ ډونیشن لکه مخامخ دا ګټې دا دی پرتې دي پوه شې نورې پیسې مونږ ټول په تن درو لکه 19 لکه روپۍ مخامخ پرتې دي نو په ده باندې ده لکه څه مو نه کړل لکه یاره 19 لکه روپۍ لکه د افسوس خبره ده چې یاره په دې 19 لکو باندې څه چلو شو اواز پې زه که اوچتوم چې دا د مسافرو پیسې دي پوه شوې د انګلینډ نه دا مسافر چې دی چې لږي دی د زړه درد چې کله کوي دا پیسې لږي خدای خبر چې په کومو کاتو ورته د کس را جمع کړي دي د انګلینډ نه او دته یې راوړي دي او د هغې بیا چې دی دغه شانتې چې پته هم نه لګي او بیا بله ویډیو راغله نو ما ته قسم دی هغه لږ جړل چې یاره مونږ ورته په کومه طریقه غونډې کړي دي او دا اوس د بیا ویډیو راغو دی بیا سوال او مینت او زاري کوي نو مونږ خو نه پوهېږو چې زمونږ هغه ډونیشن نالۍ ته لاړو که چېرته لاړو نو ځکه پې زه لکه د راغمه پوه شو او چې څوک زره غونډه کې ذهن لري لکه دا اوس په 28 په 25 اګست باندې دله ډونیشن ملاو شوی دی او یوسف جان پرون ویډیو کړی ده چې هغې کې بیا د ډونیشن اپیل کوي که چېرې 1 لاک ډونیشن وله ملا شو څه خبره وه زه نورې به وله پکار خو 19 لکه 20 لکه روپۍ تاله په یو ویډیو کې ملاو شوې او ته بیا چې دی اواز کې زه منم کیدی شي یوسف جان له نی پته دی دا کس چې کوم دی لکه خپله بس دغه کړی یا چې د چا هم غلطي که نه د هغې ماله کلیریفیکیشن پته نشته او پکار دي چې یاره د دې صحیح تحقیق وکړلی شي او د خلکو د دا سوال او مینت زاری دی چې یاره بس پیسې چاته دغه کوئ چې د هغه څه ضرورت وي بس هغه سیس پې ولالی یا هغه کار وله کوئ او نورو دا ټول لکه بیخي د انسانیت نه دغه بس بالکل لکه اوس په دې کیس تاسو ما پوهېږئ که نه چې لکه دې کې څوک لکه ګوره د هغه مخ ټول دغه دی تاله هلکه خدایه دومره پیسې درته ملاو شوي 19 لکه روپۍ او ته بیا وروره تاله ډونیشن وغیره لکه ضرورت ته وی چې 1 لاک یا 1.5 لاک مال اپریشن لا پکار دي دغه لا پکار دي نو په هغې تاسو چلو کو او د دې تحقیق کې مونږ روان یو بس دا زما د نوې پیج ځان سره ایډ کړئ ان شاء الله لایو وغیرہ نور ډیټیلز باندې به هم راځو ګورو چې دې کې یاره څه چل شوی دی صحیح ده دا د مسافرو پیسې دي او ظاهره خبره ده سوال او دغه کول پکار دي سوشل میډیا ده نو پوره تحقیق نورو ملګرو ته وغیره زه سینډ کوم چې هغوی له هم پکار دي چې اواز پوچت کړي او تپوس یې وکړي چې یاره دا څه چل شوی دی کوم خوا را دومره غټې پیسې لاړې صحیح ده د الله په امان